لغمان ولی د امام بخاري دینی مدرسې د فارغانو په ویاړ غونډه کې ګډون وکړ. د امام بخاري دینی مدرسه چې د مهترلام ښار په جامع جماعت کې زده کوونکو ته د قرآن کریم او کتابونو زده کړې ورکوي، د حمل د میاشتې په 9 نیټې په لسګونه تنه حافظان او نور زده کوونکي فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل. د یادو فارغانو لپاره د مهترلام ښار په جامع جماعت کې د ویاړ غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د لغمان والي محمد آصف ننګ سربیره د هېواد د بېلابېلو ولایتونو جیدو دیني علماء کرامو، استادانو او مشرانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې لغمان والي محمد آصف ننګ حافظانو او کورنیو ته د فراغت له امله مبارکي وویله. د امام بخاري دیني مدرسې له مسؤلینو مننه وکړه چې ډېری زده کوونکي د دیني زده کړو څخه فارغ او ټولنې ته یې د خدمت جوګه ګرځولي. ښاغلي ننګ په برخوالو غږ وکړ چې خپل اولادونه په دیني زده کړو سنبال او دینی مرکزونو ته د زده کړو لپاره واستوي، څو د عصري زده کړو ترڅنګ دیني زده کړې وکړي او نورو ته ورسوي. بیا د امام بخاري دینی مدرسې مشر د یادې مدرسې د فارغانو د زده کړو د فارغانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او ستونزو په اړه خبرې وکړې او ترڅنګ د لغمان والي څخه خوښي وښوده چې دوی ته یې په ورتګ سره ویاړ ور په برخه کړ. دارنګه یو شمېر نورو دیني علماء کرامو د قرآن کریم د زده کړو د حافظانو په اهمیت رڼا واچوله او ګډونوالي وهڅول چې خپل اولادونه په دیني زده کړو سنبال کړي. په پای کې فارغانو ته د فضیلت پګړۍ هم ورپسر شوې.